دا اوس چې کوم اقدامات روان دي تقریبا دی هفته کې دا د بې حیا خلکو خلاف دا ټیک ټاکران ورته وایي که دا څه ورته وایي او دا شی الحمدلله ما سره شته نه ټیک ټاک هغه فیسبوک را سره دی هغه مغه زمونږ دعوتي پیج دی کله درس مرس پې نشر کېږي ما ته څوک دا لینک مې راولېږي زه ما سره دا شی نشته دی دا مرداري ما سره نشته ټیک ټاک الحمدلله په دې باندې موږ څه کوو نو د دې په ذریعه باندې چې کوم کسانو بې حیا نه پیلاولې ډېر ملګرو ما ته میسج وکړي چېرې د دې تایید وکړه بالکل یې موږ تایید کړو چې پولیس کومه کاروایي کوي یا زمونږ د پېښور سی سی پی او صاحب کومه کاروایي کوي دلته غالبا اوس میاں سعید صاحب راغلی دی او یا په نورو ځایونو کې په لوی اردیر کې د دې خلاف کاروایي نه وشوې د بعضې بې حیاو یا په نورو ځایونو کې وشولې که په مردان کې او که په هر ځای کې دا ستاسو ذمواري ده دا ګن صفا کوي دا معاشره دې معاشره کې زمونږ د ټولو دا نسلونه او اولادونه پراته دي دا حیاناک خلک او دا ټول علما به ستاسو تایید کوي ستاسو په شا به ولاړ دي دا امت په علماو پسې ولاړ دی دا امت هره جمعه علماو ته راټولېږي منبرونو ته دا ګندګیر خو یو څو کسان دي او دا مخکې نه ګندو خو دې سوشل میډیا راښکاره کړه صرف بعض انسان کې ګندګي مخکې نه پرته وي خو دا شی راښکاره کړي دې راښکاره کړه صرف او دا یو څو کسان دي د ګوتو د شمار د دې خلاف سخته کاروایي پکار ده صرف دا نه چې پرچم پې کټ کړه او توبې ویستله نه سخته سزا ورکول پکار او چې اسې کړي او ټول پیجونه ډیلیټ او کینسل ختم مکمل ریکارډ ولا ختم کړي چې مکمل دا ارسه ختم شي دا ګندونه او که د بار نه کم کسان دا کارونه کوي داسې آلات شته دوی سره دا ټکنالوژي شته جدید ترینه ټکنالوژي الحمدلله په دې ملک کې تکړه او قابل خلک دی چې کم بار نه ګنده پیجونه دي او ګنده ویب سایټ دي او دلته خلک ګوري دوی دام بندولی شي دا الحمدلله دوی له دا طریقه ورځي موږ هغه ملګرو نه اپیل کوو هغه ځوانان هغه د جدید ټکنالوژۍ ماهرین او په دې ډیجیټل سیسټمو پوهه خلک چې راشي دا سیزونه بلاک کوي او د ګورنمنټ په سطح دا ګندګۍ نه ټولې بلاک کړلی شي صحیح ده که نه انشاءالله تعالی